درنو لیدونکو سبا دوشنبه د دسمبر اوله نیټه د ایچ آی وي ایډز د نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د سږ کال د ایډز د نړیوالې ورځ شعار د ایچ آی وي ایډز نه د نسل پاکېدل دي. ټاکل شوې ده چې سپینه ماڼۍ د ایچ آی وي ایډز د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ویاړ سبا پس له ماسپښینه د یوې غونډې کوربه هم وي. څرنګه چې دا یوه نړیواله ستونزه ده، راځئ چې په دې هکله د خبرو لړۍ د خپل د نن ورځې میلمه د کابل د طبي پوهنتون استاد ډاکټر عبدالواسع سلطاني سره وغځوو. ډاکټر صاحب سلطاني، سلامونه مو ومنئ. بیا هم ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منلې وه. په افغانستان کې د ایچ آی وي ایډز څومره یوه لویه ستونزه بلل کیږي تر اوسه پورې؟ بله، د سلام په تقدیم کولو تاسو او ټول لیدونکو ده. ایچ آی وي ایډز همداسې په ټول نړۍ کې په سرعت په پراختیا په حال کې ده. په افغانستان کې خوشبختانه د پراختیاوالی ډېر ټیټ ده، یعنی ډېر کم واقعات موږ په افغانستان کې لرو او واقعات هم ډېر تقریبا په یو کال کې 15% یا 10% اضافه شوې ده. انشاءالله چې ډېر ښه پروګرام په افغانستان کې هم شروع ده چې هغه مریضان چې په افغانستان کې معلومیږي یا تشخیص کیږي هغه خپل مرکز کې په کابل کې ده، هغه مرکز ته معرفي کوي، ټول ډاکټر صاحبان ته معرفي کوي او په مجاني ډول تداوي کیږي. او ډیر کم لږ واقعات په افغانستان کې ده او شیوع ډیر لږ دي. هغه بعضی هغه اشخاص دي چې له بهر نه په راغلي دي او د میکروب له بهر نه راوړي ده او دلته لږ پراختیا ورکړې ده، یا په خپل فامیل کې یا له بعضې وسایلو یا وینه چې اخیستې ده. له دغه حالات نه په افغانستان کې ډېر کم واقعات، تقریبا ټول واقعات په افغانستان کې له زرو نه کم واقعات دي، له زرو ته نه ده رسېدلي. ډاکټر صاحب سلطاني، دا خو یو ښه زیری دی د افغانستان دپاره، خو تاسو کولی شئ چې دلیلونه یې په ګوته کړئ چې څه شی دلیل ده چې په افغانستان کې شیوع یې دومره ټیټه ده د ایچ آی وي ایډز؟ بله خوشبختانه ایچ آی وي ایډز سرایت اکثرا د نامشروع د ارتباطاتو له منځ راځي. له ده خاطره په افغانستان کې خوشبختانه ټول مسلمانان یو اسلامي مملکت ده. له ده خاطره اکثرا خلک د بد افعالونه یا نامشروع حالتونه پرهیز یا حرام ده دوی ته. له ده خاطره چون دوی غیر مشروع ارتباطات نه لري، له ده خاطره اکثرا د په افغانستان کې اصلا نه واقع کیږي. ولی متاسفانه هغه اشخاص چې تنها د دې له خاطر سرایت نه ده، کولی شي د وینې له سرایت بعضې اشخاصو چې وینه له بعضو مریضانو اخلي چې هغه وینه په د میکروب کې اخیسته شوي، یا هغه څوک چې له بهر نه راغلي دي، هغه کارګران یا بل یا خپله یو میکروب په وجود کې ده او شاید غاښ تداوي کړي یا مثلا یو بل جراحي د باندې اجرا سي. له ده خاطر له بل اشخاصو نه دغه ډېر ټیټ فیصدي حالت کې دغه حالت نه سرایت کیږي. بله خوشبختانه چون اسلامي مملکت یو، له ده خاطر سرایت هم لږ دي. بله، په دغه مرض باندې اخته ناروغان چې ډاکټر ته ورځي مراجعه کوي، څنګه باید ډاکټر د مریض سره چلند وکړي چې هغه خلک چې اخته دي څنګه ورته لارښوونه وکړي؟ بله، ما خو مخکې وویل چې دا تنها د نامشروع له مراقبت غیر مشروع نه سرایتیږي. د وینې له خاطره د مستقیم تماس مثلا د مور نه د پلار نه کوچنیانو ته سرایت کوي، د بعضې مستقیم مثلا څوک چې یو وینه واخلي. له ده خاطره مریض هر څوک چې موږ مریض ته احترام کوو او هغه یو عزت لري، هغه یو شخصیت ده. له ده خاطره نور مریضانو ته چې څوک احترام کوي او برخورد کوي، موږ هم دغه مریضانو ته عین برخورد لرو. ولی ډاکټر باید پوه وي چې دا یو ساری مرض ده، خپل ځان باید کنټرول کړي او هغه وسایل چې د سره ارتباط پیدا کوي باید یو بار مصرف وي، یعنی بیا نور مریضانو ته له د وسایلو نه استفاده ونیسي، یعنی خاص برخورد وکړي، اما دغه شخصیت محترم دي او نور مریضانو سره عین برخورد کیږي، یعنی خدای نخواسته دوی تحقیر نکیږي او دا معنا نه لري چې دوی حتما ګناهګار دي. شاید یو بل وسیله چې له داس سره دوی ته سرایت شوي. په مخدره موادو باندې د روږدو ښځو او نارینه‌و ته څه توصیه لرئ چې شک لري په ایچ آی وي ایډز باندې اخته دي او بیا هم غواړي چې ماشومان وزیږوي؟
بله یو طرق د سرایت خو همدغه مخدر مواد دي چې د یو ستنه نه 100 نفر استفاده کوي او 100 کرت استفاده کوي، یعنی کولای شي چې ډیر په اساني ډول دغه ستنه چې یو مخدر مواد مثلا چې دوی اچ ای وی ایدز لري نور ته سرایت وکړي. هر څوک چې ایدز لري او خپل کورنۍ مثلا خپل خزه حتما هغه سرایت کیږي هغه ته او دغه کوچنیان هم. بله ډیره مننه ډاکټر صاحب عبدالواسع سلطانی د کابل د پانتون د طبي پانتون استاد، تاسو د ارزونې او معلومات نه ډیره زیاته مننه. کور مو ودان.